ایران کې د اعدامونو په اړه د متقي څرګندونو ته د تهران خبرګون. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. ایران کې د اعدامونو په اړه د متقي څرګندونو ته د تهران خبرګون. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت چارسمبالي امیر خان متقي د ایران ته حکومت د هغو څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتونکی دی. څلوېښتان ایران ته په خطاب کې ویلي، آیا ایران هم ټول شموله حکومت جوړ کړی چې له خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو ته غوښتنه کوي؟ امیر خان متقي د څرګندونې کابل کې د دیني عالمانو او متنفذینو په یوه ولسي غونډه کې کړي دي. که څه هم ښاغلي متقي په ښکاره د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ایران یو له هغو هیوادونو دی چې د خپلو مخالفانو په تم کولو او اعدامولو تورن دی. دې غونډې ته له ګڼو اسلامي هیوادونو عالمان او د اسلامي هیوادونو سفیران او سیاسي استازي وربلل شوي وو. ښاغلي متقي ایران ته په خطاب کې وویل، زه ولې ستا په کورنیو چارو کې مداخله نه کوم؟ ته چې ماته همیشه د همشموله توصیه کوي، آیا تا په خپل هیواد کې همشموله حکومت جوړ کړی؟ تا په خپل هیواد کې خپل حقوق ورکړي؟ زما په بندیخانو کې دومره بندیان نشته لکه ته چې یې اداموي. ستا په هیواد کې زرګونه انسانان ورک دي، څوک یې پوښتنه نشي کولی. ښاغلي متقي دا څرګندونې کابل ته د ایران له یوه پلاوي سره تر خبرو وروسته کړي دي. د ښاغلي متقي تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یوه مرستیال په غبرګون کې ویلي، له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو مه تېرېږئ. رسول موسوي پر خپل ایکس پخواني ټویټر لیکلي، د مسئلې په دوه اړخیزه او خصوصي کولو له نړیوالو مسؤلیتونو تښتېدل ناشوني دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي، افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د ټینګښت لپاره سوله، ثبات، امنیت او تلپاتې پراختیا اړینه ده.